د سوات ځمکه زرخیزه ده ځکه سوات ته د میوو او د سبزیانو کور ویلی شي. سوات کې هر قسم میوې او سبزیانې کیږي، خو دې وخت کې سوات کې د ټماټرو فصل تیار دی او د سوات سره ټماټر په ارزانه بیه د هیواد د بېلابېلو برخو ته لیږلی کیږي. یو زمیندار ادبارالي وایي چې ټماټر ډېر زیات شوي دي ځکه په کم نرخ خرڅېږي. دا جی مونږ پنډۍ، پېښور او مینګوره، بیرکوټ او ګجراوالۍ ته لیږو او په دې باندې خرچه راځي. په دې یو کاټن باندې 30 روپۍ کاټن دی او 5 روپۍ پې پټۍ راځي، 30 روپۍ پې کرایه راځي او 15 روپۍ پې د دیاړي مار راځي. 80-90 روپۍ خرچه پې خپله ده. اول ته خرڅېږي په 100-150 روپۍ خرڅېږي. د باغ نه د شکولو وروسته دا ټماټر د ګتو په ډبو یا د پلاستیکو په تیلو کې بندولی شي او څه زمیندار د سړک په غاړه دغه تیلی د خرڅ لپاره ږدي چې په لاره تلونکي خلک دا ټماټر اخلي. یوه تیله یا ډبه کې 10 کیلو ټماټر وي او بیه یې تر 1.5 روپو نه تر 200 روپو پورې وي. یو بل زمیندار شعیب الرحمن د ټماټرو د فصل په هکله ډیوه ته وایي: په شپږمه میاشت کې وله موږ تخم کرو او بیا په 9مه میاشت کې دا پټي ته موږ د یو پټي نه بل ته بدلو. شین بوټي اول وچ تخم په شپږمه کې وکړو، بیا په 9مه میاشت 9م تاریخ، 8م تاریخ یا په 15 باندې بدلو بل ته. بیا د 11مې میاشتې په 20 تاریخ څوک ګارې کوي، څوک په 15 کوي، څوک په 25 کوي. د زګونو پورې فرق دی. کنده پرخې چې کوم ځای اوس زموږ دا سیټ چې دی په دې کې پرخه په قلاره پرېوځي، نو که دا په 12مې میاشتې ته واوړي نو هم فرق نه کوي. سوات کې زیات ټماټر د بیرکوټ تحصیل کې د سوات د سیند په غاړه کیږي او د سوات د سیند د یخو اوبو له کبله دا ټماټر غټ او خواږه وي. د سوات د زراعتو د محکمې د چارواکو د وینا تر مخې سوات کې د 15,000 ایکړ نه په زیاته ځمکه د ټماټرو فصل کیږي او هر کال سوات کې 50,000 میټرک ټن نه زیات ټماټر پیدا کیږي. د سوات شموزو سیمه کې هر اړخ ته د ټماټرو پټي دي، خو ځایي خلک وایي چې حکومت په دغه ځمکه کارخانې لګول غواړي او د هغو نه دا ځمکې په کمه بیه او په سرکاري طاقت په زور اخلي چې له کبله به په دې سیمه کې زمینداري ختم شي. یو زمیندار رحیم الله وایي: هېڅ پته نشته، سټیشن پورې به لګولی دی، د زمیندار سره څوک میلاو شوی نه تپوس کړی دی. دا داسې ځمکې د ټماټر کې موږ مزدوري کوو، زموږ په ګلي واړه پکې لګیا چې محنت مشقت کوو. دا ټماټر په پوره پاکستان کې خورېږي، لیکن دې باندې سټیشن پور لګولی دی، دا ځمکې زموږ نه په زبردستۍ باندې اخلي. سوات کې دې وخت کې ټماټر 1 کیلو په 60 روپۍ میلاویږي او د سوات کې د ټماټرو فصل په ډېره شمېره کېدو له کبله په ټول هېواد کې ټماټر ارزان دي. د سوات ټماټر واقعي چې خواږه دي او زمانه خواوشا چارچاپېره ټول د ټماټرو پټي دي، خو زمیندار وایي چې سږ کال ټماټر په سوات کې په ډېر ګڼ شمېره باندې شوي دي چې له کبله نرخ ډېر ارزان دی. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوه، سوات.